زما आवाज سے زبردست و. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو لومبې د تحریک مشرانو ته د زړه د کومې شکریا ادا کوم، چونکې زه د خپل والد مرحوم هغه شاعر و ماسل خان ماسل امنزي نو زه د هغه نمایندګي کوم. کم یو کار کوي د ماسل خان ماسل امنزي د هغه نمایندګي کول غواړم او په لومبي ځل باندې د تحریک ته راغلی ما ولاړې ما مننه جی او مشاعرو ډېر شوقین نومه، خو د والد صاحب دا کلام می تلاش کړو هغه زه د میدان ته راوستلم. ما ډېره زیات زده کړه وکړله او ما ته دا یو سنگ میل مخې ته راغلی دی. انشاءالله العزیز د تحریکونو سره د ادبي پروګرامونو سره انشاءالله پوره وابستګي به کومه او انشاءالله العزیز تر څو چې سا زما وی غړیږي نو انشاءالله د ادبي پروګرام دا زما والد صاحب او داغه د وینه یا داغه الفاظ دا کلام زره جمع کول غواړم، ځکه بعض ټیم کې سړی دا تانو وي خو چې مړ شي د دنیا نه لاړ شي هغه د لکونو روپو شي، بیا موږ ته پته ولګي چې دغه په اوراقو کې یا دغه په کلام کې کومه فلسفه موجوده وه او څه پیغام یې راکو څه درد یې راکو. نو دغه یو کلام پیش کوم چې د خپل زړګي تارونه اول پرې کی، چې د خپل زړګي تارونه اول پرې کی، بیا د رستو معشوقو له اوربل پرې کی. محبت چې سمندر غوندې غورځنګ کا، محبت چې سمندر غوندې غورځنګ کا، زړه کشته کړه چې په مخه منزل پرې کی. په پښتنه به مې اله جانان راشي، په پښتنه به مې اله جانان راشي چې زما د جون اوربشه اجل پرې کی. معشوقه رانه ظالم بلتون جدا کړه، معشوقه رانه ظالم بلتون جدا کړه، لکه لور چې د شړشمه غندل پرې کی. چې عاشق په صداقت وي ماسل خانه، چې عاشق په صداقت وي ماسل خانه، ستا وینا به ورله غټ غټ ګوګل پرې کی. او بل ځای کې وایي د علي حیدر جوشي صاحب سره بتله مشاعرو که چرې زه نه وي د ګني په شانتې خوږ، هېڅ چرې به اوتې نه ومانه پوک. خدایه تا پیغمبران دي ازمایلې، څه به پرېږدي اماني ما غوندې لوک. بابا ادم بی بی هوا دي ډېر جړلې، بابا ادم بی بی هوا دي ډېر جړلې، چې ستا د حکم قول شو کوږ اوږ. نوح ته وکړو 9.5 سوه کلونه، نوح ته وکړو 9.5 سوه کلونه، د ایوب دی په چنجو ایستې د روک. ستا یوسف ته په کوټه پیسه خرڅ شوي، ستا یوسف ته په کوټه پیسه خرڅ شوي، زکریا دی اره کړی دی په کوک. د ماسل د یار په سترګو نه روزي، د ماسل د یار په سترګو نه روزوي، لکه مد وي په حروفو کوږ را کوک. ډېره مننه جي.